آیا د کچالو له ګټو خبر استئ؟ سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. کچالو د ډېر غذایي ارزښت لري چې نه تنها انرژي تولیدوي بلکې د پروتین، ویټامین او منرال د لوړ کیفیت په لرلو سره په ورځني خوړو کې ډېر مهم رول لري. کچالو اووه اوبه، 22% وچ مواد او په سلو کې 19 ګرامه کاربوهایدریت، 2 ګرامه پروتین، 1 ګرام شحم او یو شمېر ویټامینونه لکه B1، B2، B6 او C ویټامینونه لري. د کچالو طبیعي ګټې: 1. په هضم کې مرسته کوي. که چېرته موږ هر ډول خواړه وخورو نو کچالو کولی شي چې زموږ معده ارامه کړي او ژر زموږ خواړه هضم کړي. 2. د وجود وزن زیاتوي. 3. د وجود اوبو په توازن کې مهم رول لري. 4. د معدې زخم په ترمیم کې رول لري. 5. د بندو د درد له منځه وړي. 6. دماغي سکتې او د زړه حمله په مخنیوي کې مرسته کوي. 7. د وینې لپاره ګټوره ده. 8. د پښتورګي د تیږې په مخنیوي کې مهم رول لري. 9. د سرطان په مخنیوي کې مرسته کوي. کچالو هغه خواړه دي چې د بدن د چاغېدو لامل کېږي. هغه خلک چې چاغېدل خوښوي نو کولی شي په خپلو خوړو کې کچالو اندازه ډېره کړي او ځان چاغ کړي. د ماشومانو لپاره کچالو ډېر ګټور دي. که چېرته غواړئ چې ماشوم مو روغ او صحتمند اوسي نو کولی شئ ماشوم ته د ورځې جوشانده کچالو ورکړئ تر څو ښه صحتمند اوسیږي. کچالو ادرار زیاتوي. د مثانې او د ګردې لپاره ډېره مفیده ده. یادونه: کچالو کله چې په یخچال کې کېښودل شي خپله په دننه کې چې کومه اوبه لري هغه په شوګر اوړي چې له کبله یې خپل اصلي خوند له لاسه ورکوي او د خوراک په وخت کې بدمزه وي او خپل ویټامین هم له لاسه ورکوي. همدارنګه په کچالو کې یو زهري ماده ده چې د سولین په نوم یادیږي چې دغه موجود د شین رنګ لري چې په طبیعي ډول اندازه -1 پورې ده. که چېرته دا نوموړې ماده د 2 یا 3 پورته شي د صحت لپاره خطر لري. د دغې مادې د مخنیوي لپاره کچالو باید په شفاف لوښي کې وساتل شي او د حرارت په 4 درجه کې ذخیره کړل شي. ډېره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ